سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. چارګر ملي ادارې په کابل کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې پر مراسمو د تیغوندیزو بریدونو له مخنیوي خبر ورکړی دی. دغه بنسټ په یو خبرپاڼه کې ویلي د حقاني شبکې دغو غړو چې جمشید او رحمت الله نومیږي غوښتل ولسمشرۍ ماڼۍ او میل دفاع وزارت په نښه کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د 14مې ناحیې له قلعه زمان خان سیمې نیول شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي له یادو کسانو د 14 مرمیو په ګډون د هاوان یوه پایه 45 کیلوګرامه چاودونکي توکي 12 چسپکي ماینونه او یو اندازه نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. ولسمشر غني تېر ماښام په ایمرجنسي روغتون کې د هغو ټپیانو چې درې شپې مخکې په یو هوټل کې د ځانمرګ برید له امله ټپیان شوي او دمګړي په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دي پوښتنه وکړه. ښاغلي غني د پوښتنې پر مهال د یاد روغتون له مسؤلینو وغوښتل چې د ټپیانو د درملنې او پالنې په برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. د ویل ده چې درې شپې مخکې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د واده پر یو هوټل باندې د داعشیانو په ځانمرګي برید کې څه باندې 80 کسان وژل شوي او څه باندې 180 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر غني وایي په جدیت سره داعش او ترهګر له منځه وړي. ښاغلي غني تېره ورځ په کابل کې په یو لړ مراسمو کې وویل هیوادوال باید هغه عناصر چې داعشي فکر لري افشا کړي. د امریکا ولسمشر له طالبان سره د سولې په خبرو کې له پرمختګه رضایت ښودلی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي چې امریکا او طالبان هڅې کوي څو داسې هوکړې ته ورسیږي چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان امنیت ته ژمنتیا وښیي. له بل لوري ولسمشر غني وایي که طالبان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتو ته لیواله وي نو ولې د دې هیواد خپلواکي نه مني. او د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کاري دوره د یوې بلې دورې لپاره هم وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي ښاغلی باجوه په سیمه کې امنیتي وضعیت ته په کتو د یوې بلې 3 کلنې دورې لپاره ټاکل شوی دی. جنرال باجوه 3 کاله مخکې د جنرال راحل شریف پر ځای غوره شوی و. د ویل ده چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو مهم رول لرلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.